د روژې نیولو شرطونه. د روژې نیولو د صحت شرطونه څلور دي. لومړی، هغه وخت به د روژې نیت کوي چې نیت صحیح کیږي. دویم، ښځه به د حیض او نفاس په حالت کې نه وي. دریم، روژه نیونکی به په خوراک، څښاک او جماع بوخت نه وي. څلورم، د روژې د صحیح کېدو لپاره شرط نه ده چې له جنابت څخه به پاک وي.